سلامونه او نیکې هیلې درنو دوستانو. زمونږ یو د پښتو ژبې ادیب شاعر ملګری سحر بنګش صاحب را سره ولاړ دی. بنګش صاحب ته خلک د ډېرې مینې نه ګلونو وایي. ګلونو په خیر راغلی. مننه کوم چې مونږ ته مو وخت راکړی. تاسو مننه کوو رهبر ټي وي چې مونږ ته مو وخت راکړی. ژوند ځواک هم څنګه کېږي؟ ښه ده بالکل. سیاسي هلې ځلې، الحمدلله، ادبي هلې ځلې ډېرې ښې دي. بیا به درنه یو غزل واورو چې ادبي هلې ځلې دې ښې وي نو خامخا به دې شي. مننه. نو وخت خو وشولو تو هغه به پوښتنه وکړه چې سیاسي هلې ځلې که نه نو لږ تخلیق وکړي متصره. بهرحال یو زوړ غزل به سره شریک. بالکل غزل کله هم نه زړېږي، بیا ستاسو غزل به بیخي نه زړېږي. مننه. او غزل د چې په نظر د کائنات راته هر څه کې راځي. چې په نظر د کائنات راته هر څه کې راځي. زما کاتب هم جانان ته ثوابه کې راځي. واه 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 ډېر ښه. دومره لوی ذات چې عرش او ځمکه کې هم نه ځایږي. دومره لوی ذات چې عرش او ځمکه کې هم نه ځایږي. سا جیبه ده د مؤمن بنده په زړه کې راځي. واه 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 ډېره ده ډېره ده. دا د دنیا چې په هر کار کې خپله ګټه ګوري. دا د دنیا چې په هر کار کې خپله ګټه ګوري. خو یول غواړي دا سړی په توانه کې راځي. ډېر ځکه ورېږم په شکال یم بهېږم هم. ځکه ورېږم په شکال یم بهېږم هم. ستاسو جاړې نه خو اوبه په دیواله کې راځي. ډېر ښه ډېر ښه. او مقتاد ظهیر صاحب مونږ مین یو په رڼا مونږ تیارې نه خوښوو. مونږ مین یو په رڼا مونږ تیارې نه خوښوو. ځکه خیالونه د سحر راته هر څه کې راځي. ډېر ښه سحر صاحب، ډېره مننه چې مونږ ته وخت راکړی. ډېره مننه چې مونږ ته وخت راکړی. ډېره مننه. تل اوسئ. تشکر.